احترام بکئی د خاون قدر بکئی. ګوره فاطمه رضی الله تعالی عنها چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم کشره لور ده او دونه محبت، او چې کله به نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سفر نه راغی که نه نو لومبې به دې کره ورغی ورننه به وت تپوس به یې وکړه فاطمې څنګه که حسن او حسین ماشومان بچیو که نه واړه بیا واړه څه شو راله راوله ماشومان به وله راوستل. دونه محبتو. لیکن د خاون په حق کې ګوره که نه یو ځل نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورغی او داسې غرمه ده دوړي دا غرمه ده تپوس یې وکړه ترزوی دې څه شو علي رضی الله عنه یاده څه شو وی ما سره یو جنګ وکړه او بار ووته جنګ ښځه خاون خامخا یې ورته جګړه کوي جګړه ما سره وکړه او بار ووته ای بچې خاون مه خفه کوه ورته نصیحت ورته کوي بچې خاون مه خفه کوه خیر دې ګزاره کوه. او بیا څه کوي نبی علیه السلام په علي صاحب ته غوسه کېږي نه لړ هغه ګوري چانې تپوس وکړه یاره علي چې ته وګورې کور نه خفه شوی دی جګړه یې کړې ده بار وتلی چا ورته وی صاحب د جومات د دیوال سره ودرې پروت دی هم ستړی د جومات دیوال سره په دې خاورو باندې پروت دی سوري ته ودرې خوب ورغلی ستړی به د دواړو جهانو مبارک سردار راغی او خاورې تې څنډلې قم یا ابا تراب ای د خاورو خاونده پاسه د خاورو خاونده پاسه خاورې تې څنډلې او را پاسې کور ته یې راوست خبره خلاصه شوه. علي صاحب به ما ته به دننه پس د خاورو خاون وایي ابو تراب به راته وایي ځکه چې ما ته مبارک رسول دا لفظ ووی راوست کور ته خبره خلاصه شوه. هیڅ قسمه حالات په خپله جوړ شو هم خوشحاله دی هم خوشحاله. نو ښه ښځه جناب د خاون به خیال ساتي د بچو به خیال ساتي بچی به راولي جومات ته به یې رالیږي پلار خو ته بار ووته د بچو تربیت خو به ښځه کوي جومات ته به لیږي استاد لا تپوس به سپاره به ترې اورئ وایه استاد څه درته وښود مونځ به ورته ښایي په مانځه به یې ودرئ ګورې چې ښځه نو بچي به یې کامیابي او چې دا بچي بېکاره که نه او لوپرانی مور یې بېکاره پلار غریب د بار ډوډۍ راته دله وګټي جامه دله وګټي او که د بچو دننه د کور تربیت وکړي دواړه خو نه شي کولی دا د ښځې کار دی. جنګ به نه جوړوي والا چې ښځه نه کوي که ماشوم یې چې ته ګاونډي هم وایي نو خیر دی جګړه راځي دا به نه وایي خاوند ته که ماشوم ولې دا ماشوم جاړي یاره دا زمونږ بچی روان دی که نه دا هغه ګاونډي ووهه روان دی دا زمونږ بچی روان دی جنګ به نه جوړوي. او چې ښځه بېدینی نو بېدینه ښځه جهنم دی جهنم دوزخ دی بلکل. موږ ته خو دا مسایل ډېر راځي که کور ته چې خاوند کله راننوځي دې غریب به ښه ستړی به وي اخه ستومانه به وي مزدوري به یې کوي خولې به پرې بېږي ډوډۍ به ورته کېږي کټ کې نه د پکې خیال شته او نه د ببوزې خیال شته. ښځې دا انګولې خو یخ دی که خورې خوراک ډکېږه که نه خورې مه خوره دغه ډوډۍ ده که ډکېږه ډک شه. نو زه یم دا به ملا ښځې او خاوند ته به وایي چې ډک شه خاوند بې غیرته دی چې دغه وخت کې ښه غوټن لرګي وګوري که نه او دا ډډې ډډې پرې راواړئ. بعضې وخت مونږ له سړي راشي او ښځه مونږ ته دا خبرې کوي ښځه مونږ ته کنځل کوي ما ته سړی نه یې چې ته سړی یې ښځه به درته څنګه کنځل وکړي ښځه به درته بیا بد رد ولې ووایي پوه شي په خبره. دا بعضې وي داسې ما له مخکې ورځو کې یو سړی راغلی و ښځې والی و یقین وکړه ښځې والی و لاس او خپې او مخې ټول زخمي و استاد یو پټه خبره در سره کوم خدای پاکه څه چل شوی چې ځان لی کړم یغې پلان کې ووالم مې بې غیرته په تا پلان کې څنګه زوره وره ده وار چې ته خو سړی ته یې ولې ووالې ښځې والې و ښځې نو دا ولې دا مونږ کې اسلامي آداب نشته دی د خدای نه یره نه زمونږ پړونو کې شته او د الله نه یره نه د ښځو پړه کې شته مونځ نه پېژني بعضې ښځې یقین وکړه که مونځ ورځي ګنده مخ او ګنده خپو سره او سوټو سره به ټوله په کورونو کې ګرځي حالانکه ګوره جناب د دواړو جهانو مبارک سردار فرمایي ښځه به په کور کې ځان دولې ساتي دولې او د کور نه بار چې وځي نو خیره نه به وځي. هغه خوشبویي چې کومه خوشبویي رنګ لري رنګ نو ښځه به د هغې استعمال کوي چې رنګ والا خوشبویي وي او د بوی والا خوشبویي په کور کې استعمالولی شي بار به بالکل نه استعمالوي
سړی به هغه خوشبویي استعمالوي چې هغه بوی کوي او رنګ نه لري. ښځه به د کور نه بار په خیرونو جامو کې وځي، خوشبویي به نه پورې کوي، رنګ به نه پورې کوي، او کور کې دننه به ښه خشته جامه غوندي، کور کې دننه به ښه خوشبویي پورې کوي، او په کور کې دننه به ښه ډولی ګرځي. او زمونږ ښځې څنګه د کور نه بار چې وځي نو ټوله معامله لوړې ده، ښه جامه به ما غوندي، نری لباس به غوندي چې وجود یې ښکاري. دا د قیامت د نښو نښه ده. د دوارو جهانو سردار مبارک فرمایي 1400 کاله مخکې مبارک شمته هغه هزار شمته سوی وی داسې زمانه به راشي چې ښځې به بربنډې وی، جامې به چولې بربنډې وی، جامې به چولې بربنډې، او په لاره چې دي نو سر به داسې کوږ نیولي، او ښځو ته سړو ته به ځان مایل کوي او سړي به ځان ته را مایل کوي. او دا ښځې څوک دي؟ علیه السلام فرمایي وی دا زناکار ښځې دي. صحابه وایي د الله رسوله دا به څنګه لباسي چې جامې به چولې بربنډې به، جامه خو چې بنده واچي خو بربنډتوب ختم شي، وی دا به راشي. صحابه خو دا نری لباس د سیپونو او د جارجټ دا جامې نه وي لیدې کړې، ډېر نری لباس چې دا پنډې پکې ښکاري، دا مټې پکې ښکاري، دا لیچې پکې ښکاري، دا مری پکې ښکاري، دا سپ پکې ښکاري. د شریعت مسله درته کومه، ښځې ټولې بېلمازه دي. ولې بېلمازه دي؟ کومې ښځې چې داسې جامه اغوستې چې د هغې دننه پکې دا نلې ښکاري، د هغې دا مری پکې ښکاري، او د هغې دا سپ پکې ښکاري، د هغې د سر ویښته پکې ښکاري، د دې ښځې مونځ ګورې بلکل نه کېږي، قطعا نه کېږي. منځونه کې ډغرې وایي ډغرې. نری لباس هغه جامه چې ستا پکې پنډی ښکارېږي دا خو عورت دی که نه؟ دا به ممانځه کې پټی مری ښکاره شوه، سر ښکار، ټول وجود ښکاري، د سر ویښتو پورې ښکاري. دا خو نن عام رواج دی. ولې الله خفه کوې چې موږ باندې بیماری دي او په موږ مقدمې دي او چې لوی غمونو کې پراته یو، تا الله خفه کوې نو خدای به تا کوم ځای خوشحاله کړي. الله مه خفه کوه، الله به دې خوشحاله ساتي. موږ لوی خدای هر وخت خفه کوو. دا نوک پالسي را په نوکونو باندې مږي، دا ښځې دې سره نه اودس کېږي او نه غسل کېږي، بلکل نه کېږي. نوک پالش دې په لاس لګولی دی، نوک پالش، او اودس کې بلکل نه کېږي، بې اودسه مونځونه کوي. نوک پالش دې په ګوته مږلی دی، غسل کوي، بلکل پاکي نه راځي غسل سره. که مونځ کوي ګناه کوي، په دې ځمکه ګرځي، لعنت د خدای پې ورېږي، د اسمان نه پې د خدای قهر او لعنت را ورېږي. ځمکه ورته خیرې کوي، د الله فرشتې ورته خیرې کوي. هلته نوک پالش دې مږلی، نوکونه سره د ښځې دپاره نکریزې دې پې پورې کړي، او که نوک پالش یې پورې کړه او اودس کوي یا غسل کوي نو فوراً دې پې نور څه دارو مارو ومږي چې هغه لرې شي، چې نوک پاک شي. نکریزه خیر، نکریزه ښځه په لاسونو هم لګولی شي، په خپو هم لګولی شي، د سر په ویښتو هم لګولی شي، دا ډول ښځه کولی شي. مخ باندې ښځه کله رنګ والا څیزونه مږي په کور کې دننه بار نه، بلکل اجازت دی ورته. څومره ډول چې په کور کې دننه ښځه کوي نو کولی شي. مصیبت دا دی زمونږ ښځې چې د کور نه بار وځي نو شیطان ته ځان ډولې کي، او په کور کې دننه پودلی ګرځي، پودلی شریعت نه خلاف. الله خفه کوي، رسول خفه کوي. او دا وایي د خدای پاک وایي دا بیماری به ټول عمر ناجوړه یم، بچي مې ناجوړه دي، خاوند مې ناجوړه دی، په شته پیسو کې خفه یو، خفه به نه چې ته الله خفه کوې. دا ژوند د جناب تېرېدو والا دی، په لاس نه راځي. هغه زندګي د زنانه تېرې کړي چې زنان هغه زندګۍ باندې لوی الله خوشحاله. الله مه خفه کوئ، خدای به م خوشحاله ساتي. الله که م خفه کړه نو تمه مه کوئ چې موږ به خوشحاله ژوند تېر کړو. او په پردو خادو کې بیا څونه ګناهونه کېږي، خفه کېږي ما. دا زما وطن دی، زما علاقه ده، زما کلی دی. په پردو خادو کې بیا ښځې صاحبه مخ کاره کړي. او نن خو بل مصیبت دی، هغه وي سی آر والا کیمرا، هغه ګناه ډک شی په خادو کې تاسو نه په دې ودونو کې موټر کې لګولې صاحبه تصویرونه پکې، او چې کله جنګي پکې ورننوځي په کیمرا باندې تصویر. دا عام شی دی، نن رواج دی. هغه کیمرامین دننه کور ته بوځي او کیسټ ډک کړي، او کیسټ بیا کم خوا لاړ شي، کیمرامین یې ځان سره یوسي. نو چې ځان سره کیمرامین یوړه نو یو کیسټ تاله راولېږي او څلور پنځه ته هغه ځان نه ډک کړي.
اجرې ته د ښځو فټوله انګور او ښځې او خویندې دي هلته اجرې ته یوړې تاسونه ګناه ده یو کور ته خالی نه دی نن زه ګورې پاکې خبرې کوم زما په دې خبره مه خفه کېږې د زړه د درد نه د الله دپاره دا خبره کوم که خفه کېږې نو خدای مې یو زر ځله خفه کړه ما د باندې زه خو شریعت خبرې کوم څوک خفه کېږي که خوشحالېږي